د ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمي د اجرایي ریاست ځانګړي استازي محمد امان خیري او د یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو خوږیاڼو ولسوالۍ ته په دې موخه سفر وکړ څو په یاده ولسوالۍ کې د بېځایه شوو کورنیو له حال نه ځان خبر کړي. امنیه قومندان وایي امنیتي ځواکونو سیمې ته رسېدلي چې په وینا یې ډېر ژر به یاده سیمه د داعش وسلوالو په ګډون له ټولو وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه کړي. په سیمه کې بېځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر ادارو له لوري د مرستې د ویش پر مهال د اجرایي ریاست ځانګړي استازي محمد امان خیري وویل د یادو بېځایه شوو کورنیو ستونزې په مرکز کې د یو شمېر ادارو سره شریکې کړي چې په خبره یې په لنډ وخت کې به ورسره بېلابېلو برخو کې مرستې وشي. خیري دغه راز د خوږیاڼو ولسوالۍ په ولسونو غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په یووالي سره مقاومت وکړي او سیمه کې هیڅ یوې مخالفې ډلې ته ځای ورنه کړي. د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ویلي دغه مرسته د سلاکار وزیر او ننګرهار والي په لارښوونه برابره کړې وه چې نن پر یادو بېځایه شوو کورنیو ویشل شوه. د عامې روغتیا رئیس وایي له ځان سره یې 2 لوی روغتیایي بستې هم سیمې ته انتقال کړي تر څو د ناروغانو د درملنې په برخه کې بېړني اقدامات وشي. د سرې میاشتې رئیس وایي نن یې پر شاوخوا 100 بېځایه شوو کورنیو د 14 قلمه توکو مرسته وویشله چې وریجې، غوړي، بوره، لوبیا، دال، کمپلي، ترپالونه، د پخلنځي توکي او ګڼ شمېر نور پکې شامل وو. د کلو پراختیا رئیس ویلي په یاده مرسته کې کمپلي، ترپالونو، دیګونه، لومړني روغتیایي کیټونه، سترنجۍ، سطلونه او یو شمېر نور توکي شامل دي. د سیمې قومي مشرانو ملک حکمت امین او ملک شیربادر، ملک سید جهان، ملک علا نظر له یادو ادارو د مننې ترڅنګ په نورو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې د بېځایه شویو کورنیو سره لا مرستې وکړي.